داسې ځایونه نه یوازې د زائرینو د روحانیت لپاره ارزښت لري، بلکې د فرهنګي هویت، تاریخي شعور او د هنر د بقا د خزانې په څیر پاتې کیږي. د زیارت هر خښته د دعا، هر محراب د عرفان او هر کاشي د تیموري دورې د یو هنرمند د لاس یادګار دی چې تاریخ ته یې رنګ ورکړی. د خواجه عبدالله انصاري د زیارت ځانګړتیا یوازې د یو ستر عارف په مزار پورې نه ده تړلې. د دې زیارت په لمنو کې نور ګڼ شمېر عارفان، پوهان، عالمان او مشایخ هم په ابدي خوب ویده دي. دوی ټول د علم، عرفان او روحانیت هغه ستوري و چې د هرات نوم یې یوازې د یوې سیمې په کچه نه، بلکې د ټول افغانستان په فرهنګي او معنوي تاریخ کې ځلولی دی. خو د خواجه عبدالله انصاري له زیارت څخه وړاندې دغه ګازرګاه یو بې نومه ګمنامه ځای و او د انصاري له دفن کېدو سره یې ارزښت دومره لوړ شو چې د هرات د نورو عارفانو، عالمانو او لوړو شخصیتونو وصیت کاوه چې د دوی جسدونه دې هم په همدې ګازرګاه کې خاورو ته وسپارل شي.